بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ بیاست. زمونږ نن ټاپک ویډیو ایډیټینګ اپلیکیشن دی. یعنی ویډیو د پاره کوم یو زبردست اپلیکیشن دی، کوم یو ښه اپلیکیشن دی. هغه به زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. ډاونلوډینګ طریقه، نیم، هر څه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. راځو مخکې له دې نه چې دغه اپلیکیشن تاسو زده کړئ، نوم یې زده کړئ یا ډاونلوډ کړئ، باید د دې طریقه تاسو وپېژنئ. زه راځم دې اپلیکیشن ته رالمه. نیو باندې ما کلیک وکړ. نیو باندې مې چې کله کلیک وکړ نو دلته زه ویډیو ورته انتخابوم. دا ویډیو مې انتخاب کړه. اصل کې دا ویډیو نیمه دقیقه ده، بلکې دوی دا ډوپلیکیټ کړې ده. زه به راشم نیمه دقیقه به د دې نه ریموف کړم. تاسو اول دا واورئ. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دې ځای پورې دا ویډیو ده. صحیح ده ملګرو؟ دې ځای نه بیا شروع شوه. دې ځای پورې ده. بس زه به راشم هلته سپلیټ او ډیلیټ. دا ویډیو ما ډیلیټ کړه. زه به تاسو ته د ټولز ون بای ون ښیم، خو فول ډیټیلز سره نه، ځکه چې ویډیو بیا غټیږي. تاسو به خپله دغه سافټویر ډاونلوډ به یې کوئ، انسټال به یې کوئ، بیا تاسو استعمال کې ورباندې پوه به شئ. اول موږ سره کینوس دی. کینوس معنا دا ده چې ستا د ویډیو فریم دا کوم شکل کې ښودل غواړئ، داسې راوستل غواړئ، دلته ږدئ، دلته ږدئ، کوم ځای کې تاسو دا ږدئ هملته کې ایښودلی شئ، یا په دې شکل کې، په دې شکل کې، په دې کوم شکل کې چې تاسو ته ښه وي په همغه شکل کې راولئ. دې شکل کې ما راوست. یا زه یم چې نو فریم، نو فریم باندې کلیک وکړئ، یا داسې وړوئ غټوئ. بس نو فریم که دې واخیسته ټیک دی، بس دا عام ډیزاین دی. میوزیک ته رالم. میوزیک کې تاسو ورسره خپله یو اواز ورسره لګولی شئ، سره دویم اواز لګولی شئ. سټیکر ته رالم. سټیکر کې موږ سره څه شی دي؟ سټیکر کې قسمه قسم سټیکر دي. دا سټیکر هم تاسو راغستلی شئ، یا دلته موږ سره سټیکر دي. کوم سټیکر چې تاسو خوښیږي هغه ورته راولئ. مثلا ما ورسره دا سټیکر راوسته، دا مې یس کوم. بیا دغه سټیکر تاسو غټولی هم شئ چې ډېر وخته پورې دې ما دلته پاتې وي. زه وایم چې دغه سټیکر کې تغیرات کوم. سټیکر به انتخاب کړئ، ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. ایډیټ باندې مو چې کله کلیک وکړ دا ان ته به راشئ. ان معنا دا ده چې کله دا راځي، یعنی کله دا شروع کېږي په کوم شکل دې تا ته ښکاري شي، په دې شکل دې راته ښکاري شي. اوټ ته چې کله راشي، یعنی کله چې دا ځي واپس اوټ کې به دا ورته والئ، یس په کلیک وکړئ. بس زه رالم دلته ولاړ یم، دلته مې دا ودراوم. اوس چې دا کله راځي سټارټ کې به دا په دې شکل راځي او په اینډ کې به دا په همدې شکل باندې وځي واپس. ګورئ ورته ملګرو، دې شکل باندې راغلی. خو اوس چې وځي دې ته وایي اوټ. دا په اوټ باندې وشو. ښه دې کې نور تغیرات هم تاسو کولی شئ، خپلې مرضۍ سره ورشئ، تغیرات پکې کړئ، نور سټیکر یې پکې راولئ. دویم نمبر ما سره څه شی دی؟ ټکس دی. ټکس باندې چې کله تاسو کلیک وکئ دې کې تاسو ورسره قسمه قسم چې د خپلې مرضۍ ټکس هم په دې کې لیکلی شئ. ما پکې دا ټکسټ ولیکه، دا مې داسې وړوکی هم که وړوکی کولی هم شئ. صحیح شو؟ دغه شیان په دوه ګوتو باندې، یا تاسو راشئ دې ځای نه داسې دغه وړوکی کړئ. زه دغه ته رنګ هم بدلولی شم. ایډیټ باندې به کلیک وکئ. ایډیټ باندې مو چې کله کلیک وکړو بس کلیک داسې راته راغی. ښه اوس زه وایم چې دا کله شروع کېږي تاسو به راشئ په دې بټن باندې به کلیک کړئ، ان به واخلئ. ان هم چې کله واخیستم چې کله راځي په دې شکل کې دې راشي، اوټ کېږي په دې شکل کې دې اوټ شي. راځم دا تاسو ته شو کوم. که دا تاسو ډېر وخت لپاره پرېښودل غواړئ دا به اوږد ورته کړئ، که لږ وخت لپاره لنډ بیا ورته کړئ. ښه زه غواړم دلته لنډ یې کړم. داسې صحیح ده ملګرو. دا به ټیک کلیک کوئ، هغه به پاتې شي. فلټر موږ سره دی. فلټر هم تاسو اپلای کولی شئ. کوم فلټر مو خوښوي هغه ورباندې اپلای کړئ. صحیح شو. فلټر ته زه رالمه. کوم شکل؟ دې شکل کې دې پکار دی. کوم شکل کې ستاسو ویډیو پکار وي همغه شکل کې راولئ، یا اوریجنل باندې کلیک کوئ، واپس به اوریجنل راته راشي. له دې څخه وروسته موږ سره پایپ دی. پایپ ډېر زبردسته شیز دی. دې کې تاسو کولی شئ چې بله ویډیو سره راولئ، یا یو فوټو ورته راولئ. فوټو مثلا تاسو که غواړئ چې بعضې اپلیکیشن یا بعضې کارونه ستاسو هلته څوک ونه ګوري، تاسو کولی شئ چې عکس ورته راولئ. یا زه غواړم چې دا ورته راولمه، دا ما راوسته دی پایپ. زه غواړم چې د دې پایپ څخه دا شاته منځ کې شین ځای چې دی شاته دا بیکګراونډ یې ریموو کړمه. تاسو به راشئ هلته
کروما باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په کروما باندې کلیک وکړ دا په دې شین ځای باندې ودروئ، دا ورته 100 کوي، داسې کوي یس بس. او که تاسو دا پرېږدئ خو د سپیډ هم ډېر دی، زه د سپیډ راته کم که سپیډ باندې به کلیک کړئ. اوس 1 دی دا به 0.5 کې یعنې نیم به یې کړي. اوس چې تاسو کله راشئ سپیډ یې هم کم شو. زه غواړم چې لږ دې وړوکی شي او په دې ځای کې دې راته راشي، هملته به راته شو شي. صحیح ده ملګرو، بس دا مې کلیک وکړ. کلیک مې چې کله وکړ دلته بیا موږ سره څه شی دی پرېکټه موږ سره چې دی سپلیټ ډیلیټ بیکګراوند شاته بیکګراوند ورته جوړول غواړئ کوم شکل کې ورته جوړوئ، دې شکل کې دې شکل کې داسې بیکګراوند مې تاسو کولی شئ دا ورته کېږدئ. صحیح ده. ښه بله خبره چې ده، بله خبره دا ده چې زه راځم هلته سپیډ هم ورته زیاتولی شئ، دې ته کمې کراپ کې والیوم ورته تیزی کمې ریپلیس کې دغه ویډیو ډوپلیکیټ معنا دا ده چې دا نیمه دقیقه ده 1 دقیقه به شي، ریورس کې روټیټ فلپ داسې کې فلپ دې ته وایي چې ښي طرف چپ ته واوړي چپ ښي ته واوړي. ښه واپس زه رالمه پایپ ته چې رالم دې کې زه یو بله ویډیو ورته راولم. زه هم دغه ویډیو راته راوله. دا ویډیو مې چې کله راوستله او دې څخه وروسته زه رالمه اول خو به داسې کار وکړم چې دا ویډیو به زه صحیح کړم. صحیح ده کینوس ته به راشم دا به غټه کړم، دا مې داسې غټه کړه خپله خپله نو فریم مې کلیک یس. ښه زه رالم پایپ ته دا ویډیو مې انتخاب کړه. زه یم چې د ویډیو ته یو ماسک ورته ورکړم. ماسک معنا دا دی چې دې شکل ته یې راستل غواړئ. صحیح ده داسې راته کړه. صحیح ده دا مې چې داسې کړه. اوس راشئ تاسو لږې غټه کړئ دلته یې کېږدئ، تاسو په هر شکل کې دا کولی شئ. بیا واپس مې ماسک باندې کلیک وکړه داسې راته کړه. صحیح ده. ښه کوم ځای کې کېښودل غواړئ زه وایم چې دلته یې راته کېږده او دا ورته څنګه کړه یس کړه. اوس تاسو وګورئ داسې. صحیح ده ملګرو. نو دغه موږ سره څه شی دی دغه ایډیټینګ و. راځم پلی سټور ته تاسو دا طریقه ښیم. پلی سټور ته راغلم. پلی سټور کې زه دلته څه ورته لیکم ان شارټ مې چې کله ولیکې دا سرچ باندې کلیک کو ویډیو ایډیټر ان میکر تاسو به انسټال باندې کلیک وکړئ. انسټال برته شي ما خو اوس انسټال کړی دی. اپډیټ راته ځکه راغلی دی چې دې کې څه اپډیټس راغلي دي غواړئ هغه اپډیټ کړي نو اپډیټ کولی هم شم. امید لرو ملګرو چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي د لایک بټن پریس کړئ. که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست سبسکرایب بټن پریس کړئ. بیل آیکن هم پریس کړئ تر څو دغه شان ښایسته او نوې ویډیوګانې په وخت ترلاسه کړئ.